پلواش راځه چې د دې دنیا نه لرې لاړ شو ډېر لرې د دې دنیا نه ته کومې دنیا ته ځې جیمي ډېر لرې نه پلواش just a few yards away یو څو قدمه د غټې بېبې د سترګو نه د غټې بېبې د سترګو نه پلواش ستا په ابسنس کې ستا په جدایۍ کې پایست منټ سړوند ټوټلی بلایند خو بیا مې ورته لیدی چې تړون مې تا بیا زه څنګه لیدم په بلایند فیت څه په دې سترګو خوشحال بابا م چې یادولې چې د خوشحال په عاشقۍ کې سترګې وشوې خوشحال the great poet زموږ قامي شاعر پلواش بابا به موږ ته اکثر دغه خبرې کولې او ماغه چېرته دی زه هغه سره ملاقات کول غواړم هغه خو 300 کاله مخکې مړ شوی دی I see بیا خو به زموږ د شکسپیر همزولی شکسپیر څوک دی د انګریزۍ ژبې او ادب پاپای اعظم خو په لندن کې تر اوسه پورې هغه ته چا بابا نه دی ویلی په لندن کې خو تاسو هم پلار ته بابا نه وایي پاپا ورته وایي Yes. تو خود میری بابا کنه کمالودی نه Excuse me چاچی بابا نه پاپا زخواره که پاپایی که بابا خبره یوه ده یوه خبره چرته ده چاچی د پاپا پورې د لندن کلچر تړلی دی او بابا باندې د لیډ اولدین خان د رواج او دستورونو ګمبټ اوس پوه شوې خورې پوه شم زه خو یم چې ته د جینۍ پلار په لندن کې پاپا بچو پسې روانې او د دې ځای بابا پسې بچي زه دا وایم چې ته خو نیم هغه او نیم دغه وټ هغه اینډ وټ دغه چاچی زه پوه نه شم زما مطلب دا دی چې ته خو نیم د هغې او نیم زمونږ نو د ګرامافون واپس کولو څه مطلب ما تعالی یو قیمتي ګفټ درکړی یو اوچته ډالۍ دا اوچته ډالۍ دې خدای ستا نصیب کړي چې ما له ډالۍ راکې نو ښکلې قیمتي ډالۍ به راکې که ته وی نو زه تا ته ډیک هم درکولی شم هغه پکې لاسي نو بیا ټي وي غواړې فرج غواړې که ډي فریزر غواړې زه هغه نه غواړم دغه غواړم دغه دا بیا دغه او صفا خبره کو که نه چاچی میری زما ډېره خوښه ده د شیر علیم ډېره خوښه ده ټیک ده او د پلوشي هم ډېره خوښه ده او زما هم ډېره خوښه ده چاچی زموږ د ټولو ډېره خوښه ده ستاسو د ټولو خوښه ده نو ګنې ته زما په خبره پوه شو کمالودینه زه هېڅ پوه نه شومه چاچی د 3 ورځو نه دې خبره راغستې ده نه یې سر شته او نه خپې په لندن کې خو داسې نه چاچی د لندن خلک به کاڼي نو ما خو درته ټوله خبره وکړه ما هېڅ واونرېدل چاچی ګوره خو ډېټ ګوره صفا خبره وکړه چې ستا مطلب څه دی میری د شمشیر علي دپاره راکړه میری په دې سړي خو څه چلو شو